دا دو آیتونه وای الله با د دنیا عزتونه د دنیا خوشحالي بم درکې آخرت کې به نبی علیہ السلام د ټول نه لوی خبره چې د نبی علیہ السلام شفاعت به نصیب کیږي او بل یو فائدہ پکې ته خیم که څوک ستا مخالف دی پتا باندې کوډي کوي جادو کوي او ستا ته نشي کته ستا کاروبار ته نشي کته ستا بچو ته نشي کته دا سال ما خام وایا د ټول پاکستان نه د ټول دنیا د جادوګری د لاس راځي چې څوک هم څه کولی شي څوک باندې نشي کولی او کوي نو دې آیات کې دا اثر دی د دوه آیتونو کې دا اثر دی که څوک در باندې جادو کوي څوک در باندې کوډه کوي څوک در باندې سحر کوي دا چې کوم جادو هغه کوي هغه باندې واپس کیږي واپس په نقصان هغه ته ملاوي ستاب الله حفاظت کوي دا سورۃ توبه اخیری دو آیاتونه دا ځان سره عمل والے دا دو آیاتونه ته لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الله يدعم التوفيق لك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم سهل علينا وعلى والدينا كل صعب محرم بسيد الأبرار يا الله حضور السلام كامل اتباع كامل محبت نصیب کی نبی السلام عشق نصیب کی نبی السلام سره خوب کی زیارت نصیب کی او نبی السلام د حرمین زیارت در حاضر ټول نصیب کی چا نصیب شي بار نصیب کی چا نه نصیب شي خدای دا مقدس مقامات الله ټول بوج نبی السلام اتباع نصیب صلی الله علیه